الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو، نن د اقبال یو شعر چې حکمت فرعونی عنوان لري، یعنی عنوان یې د حکمت فرعونی. د هغې په باره کې به د هغه اشعار به د تاسو ته تشریح کړم. نو اقبال عزتمندو، موږ تاسو ته خو الحمدلله ډېر عظیم کتاب الله را کړی، قرآن کریم. قرآن کریم کې د فرعون ستراتیژیک، د فرعون پالیسی او هغه الله پاک موږ تاسو ته ډېر پخوا ذکر کړی دی. خو د اقبال دا شعر په دې وجه زه تاسو ته وایم چې د ده دا خبرې ځکه هم یو قسم قبول شوي اشعار دي، خلک یې مني، یعنې چې دا د دغې فرعونیانو شاګرد پاتې شوی دی، د دغې فرعونیانو سره د درس ویلی دی. اقبال په اروپا کې، په لندن کې، په فرانسه کې او په جرمني کې تعلیم کړی دی، او هغه ځای نه چې بیا راغلی دی، نو د دغې فرنګیانو، د دغې فرعونیانو د دې زمانې سره چې د ده تعامل راغلی، نو ده پیژندلی، دا خلک یې پیژندلی دي. بیا اقبال را رګېدلی دی خپل قومونو، خپلو ولسونو ته او مسلمانانو ته د زړه درد په اشعارو کې ښکاره کړی دی. ډېر اشعار د اسلام په باره کې، د قرآن کریم په باره کې، د ابلیس په باره کې او دارنګې د فرعونیانو په باره کې د ویلي دي. خو دا دوه شعرونه اقبال ویلي دي، یو حکمت کلیمی دی او بل حکمت فرعونی دی. حکمت کلیمی د کلیم الله موسی علیه السلام ته وایي. حکمت کلیمی نه مراد پیغمبري مشن، پیغمبري ستراتیژیک، پیغمبري پالیسی، پیغمبري ډیپلوماسي. او حکمت فرعونی نه مراد فرعونی یا ابلیسی ډیپلوماسي او پالیسی ذکر کوي. لکه د دغې زمانې، په هغه زمانه کې فرنګیانو، په دې زمانه کې امریکایان دي او دارنګې اسرائیل یهودان دي. نو د دغې اشعارو په باره کې به زه تاسو ته دغه اشعار ذکر کړم چې اقبال دا خلک نږدې نه څارلي او پیژندلي دي. بیا د اشعار د هغوی په حق کې ویلي دي. اقبال فرمایي حکمت ارباب دی کردم عیان. دنه مخکې د یو شعر ویلی دی په خپل کتاب مثنوي کې، د هغې شعر عنوان و حکمت کلیمی. نو دی وایي حکمت ارباب دی کردم عیان، د دین والاو فلسفه و استراتیژیک و پالیسی مې درته بیان که. حکمت ارباب کین را هم بدان. د ارباب کین یعنی د کینهګرو خلکو د فلسفه او د کینهګرو خلکو حکمت او استراتیژیک او پالیسی درته هم او دا هم په دې باندې هم ځان پوه کا. حکمت ارباب کین را هم بدان. کین کینهګر ته ویلی کېږي، کینن اغوستل شوی دی. دا کافران چې دی د اسلام سره او د مسلمان سره او د قرآن کریم سره غټه کینه په زړه کې لري. الله قرآن کریم کې موږ تاسو له فرمایلی دي وما تخفي صدورهم اکبر. په خوله چې دوی کومې خبرې کړي هغه خو کړي دي. وما تخفي صدورهم اکبر، په زړونو کې ډېرې غټې خبرې دي د اسلام په باره کې. دوی مسلمانو، اسلامي نظام او ملا او پټګۍ او قرآن او جماعت د سره دوی دشمني داسې کلکه دشمني ده چې شپه او ورځ په همدې سوچ کې دي چې دین څنګه د دنیا نه ختم کړي، خو دوی نشي کولی ده. فرمایي حکمت ارباب کین مکرست فن، د کینهګرو خلکو فلسفه او استراتیژیک او د کینهګرو خلکو پلان ډیپلوماسي وایي څه شی دی؟ مکرست فن، بس چل ول او دوکه او فریب دی. مکر فن تخریب جان، تخریب جان تعمیر تن. دی وایي د دغې زمانې د فرعونیانو پالیسی وایي دا دی تخریب جان تعمیر تن، چې دوی هلې ځلې مهنت خواري همدې دپاره کوي چې خلک ټول مادیاتو ته متوجه شي او معنویاتو نه دا خلک غافل شي.
تخریب جان د انسان دا بدن د دوه شیانو نه جوړ دی، یو دا جان دی په دې کې دننه روح دی او بل دا تن دی بدن. نو د دغه زمانې فرعونیان چې دی هغوی د روح دپاره کار نه کوي او نه روح دپاره څوک هڅوي. د هغوی پلان دا دی چې څنګه خلک د روح نه غافله شي. روح که هر څنګه کېږي، که ګنده کېږي، که فاسدېږي، خو دوی متوجه شي چې ته د بدن ته، ظاهري بدن ته، د بدن دپاره کار وکړي، بدن دپاره محنت وکړي، هر څه د ظاهري بدن دپاره چې بدن مې ښه شي. لباس جامه هم د ظاهري بدن دپاره، خوراکونه هم د ظاهري بدن دپاره، معنویاتو نه، د دین نه، د الله سره د تعلق نه، دینه دوی خلک غافل کول غواړي. د دغه زمانې د فرعونیانو استراتیژیک او د پالیسي خلاصه دا ده. د دې وجه نه وایي دجالیت درې بنیادي اصول دي. یو دا دی چې د روح په ځای انسان بدن ته متوجه کړه. دویم، انسان د آخرت په ځای دنیا ته متوجه کړه. آخرت د خلکو نه هیر کړه، بس دا دنیا ورته غټ شی ښکاره کړه. د دنیا دپاره هلې ځلې، محنت، خواري، شپه و ورځ یو کول، سوچ و فکر، دا هر څه د دنیا دپاره. او بله خبره درېیمه دا دی چې د کائناتو نه، د خالق د کائناتو نه خلق کټ کول او د کائناتو ته متوجه کول، دا د دجالیت درې اصول دي. روح په ځای بدن ته کار کول، آخرت په ځای دنیا ته کار کول، د خالق د تعلق کټ کول او د مخلوق سره او د کائناتو سره د خلق وابسته کول او کائناتو سره خلق وصل کول، خالق د کائناتو خلقو نه هیرول، دا د دجالیت اصول دي. نو اقبال هم فرمایي مکروفن تخریب جان تعمیر تن، ځان روح چې دی دا ورانوي، فاسدوي، خو تعمیر تن بدن دپاره کار کوي. حکمت از بند دی آزادی. الله اکبر. وی د زمانې د فرعونیانو پالیسی وی دا ده چې دوی د دین د قید و بند نه سړی آزادوي. حکمت از بند دین آزادی، چې بس دین دا مهم نه دی، د دین اصول د دې مراعات کول مهم نه دي. آزادي، سړی باید آزاد وي. د دې وجه نه ګوره دا خبرې تاسو ډېر راوړې، د بیان آزادي، شخصي آزادي، دینی آزادي، دا د دې زمانې د فرعونیانو د اصولو نه دي. حکمت از بند دین آزادی، وی دوی حکمت دا دی، د دې پالیسی او ډیپلوماسي دا دی چې د دین د قید و بند نه د آزادی، چې ولا بس د دې وجه نه دا یو عقیده او نظریه ده، تاسو به ډېر اورېدلی، لیبرالیزم. دا د لیبرټي نه اخیستل شوی دی. لیبرالیزم معنا ازادي. د ازادي راډیو چې دوی جوړه کړې ده، ازادي چغې وهي، ازادي د ښځو ازادي. دا دغه فرعونیانو پالیسي ده چې خلکو ته وایي چې ته آزاد یې، بس د الله حکم څه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم څه دی، دی سوچ و فکر کې به نه کېږي، بس ته آزاد یې، ستا اله و معبود چې دی ستا هوا او هوس دی، خواهش دې څه وایي بس دا کوه. حکمت از بند دی آزادی، از مقام شوق دور افتادی. وی د شوق یعنی د محبت د مرتبه نه خلق ډیر لري شړلی دي. نن زمانه ځوان ته وګوره، هغه د الله محبت پیژني، د الله تعلق پیژني. الله اکبر. دا د ځوان په فکر کې بیخي دا خبره راځي نه. د الله محبت خو بیخي د عوامو نم پاتې شوی دی او د ملایانو نم پاتې شوی دی. د الله محبت څه ته وایي؟ از مقام شوق دور افتادی. او چې د الله محبت دې په زړه کې نه نو هیڅ توره په دنیا کې نشي کولی. وایي امتا را زندگی جذبه درون. یو بل شعر د اقبال هغه وایي امتا را زندگی جذبه درون، کم نظر این جذبه را گوید جنون. وایي امتونه چې ژوندي دي په دې چې هغه په زړه کې د الله محبت جذبه وي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت جذبه وي. که دغه جذبه د چا په زړه کې نه وي، کم نظر این جذبه را گوید جنون، کم عقل خلق، کم فهم خلق، پسمانده خلق، هغوی د دغه محبت ته جنون لیونتوب وایي. دا وایي لیوني دي. وایي هیچ قوم زیر چرخ لاجوار،
بے جنون ذو فنو کارې نه کرد. هیڅ یو قوم د شنه اسمان د لاندې چې هغوی کې د محبت دا جذبه نه وي، لیونتوب نه وي، چې د الله محبت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت جذبه پکې نه وي، وایي دوی په دنیا کې توره نشي کولی. لکه نن چې مسلمان په دنیا کې توره نشي کولی. مسلمان په ملک په فلسطین باندې حمله روانه ده، د دنیا مسلمانان بس غلي دي، هیڅ خیر خیرات ده. او چې کافرانو باندې معمولی حمله او اټیک کیږي، دوی څه کوي؟ امریکا ګرځي ملګري پیدا کوي چې ولا کله برطانیا ته لاړ شي، کله بل ملک ته لاړ شي، اله ما سره یو ځای شي چې د دې مخه نیس. او مسلمان چې دی قرار ویده دی، په مسلمان باندې بمونه وریږي، بس از مقام شوق دور افتاده ای. وی مکتب از تدبیر او گیرد نظام. ہے ناشنا خبر اقبال کوي، دا دغه مکتب فارغ شوی سړی دی، دغه پوهنتون کې تربیه شوی سړی دی، دې ته هر څه معلوم شوي دي. نو وی مکتب از تدبیر او گیرد نظام. مکتب وی مکتب کې داسې نصاب ورته دې ته ټاکل شوی دی چې د داسې په داسې طریقه باندې دا وروزل شي، داسې طریقه باندې دا تربیه شي چې وی تابکام خواجه اندیشت غلام. داسې نصاب ورته د مکتبونو ټاکلی چې څومره د مکتب کې مخکې ځي، تابکام خواجه اندیشت غلام، د خواجه د بادار د هغې د کار د ښېګڼې دپاره د سوچ و فکر دی چې زما بادار په څه خوشحالیږي. څنګه باید څومره چې څوک په مکتب کې مخکې لاړ شي، د اروپایانو د امریکایانو د تعلیمي نصاب هغه یو نتیجه او یو انجام موږ تاسو له اقبال ښایي چې د دوی په تعلیمي نصاب کې چې کوم انسان وروزل شي، دا چې څومره تکړه کېږي، همدومره د بادار د خوشحالولو کارونه ډېر کوي. د اندیشه او فکر دا وي چې زه څنګه امریکا خوشحاله کړم، زه څنګه اروپا خوشحاله کړم، زه څنګه ملل متحد خوشحاله کړم. د سوچ دا وي تابکام خواجه اندیشت غلام. د اندیشه او فکر سوچ دا دی چې د خپل خواجه د خوشحالولو معنا دا دی چې په دې مکتب کې چې څوک څومره تکړه کېږي، همدومره په غلامۍ کې مخکې لاړ شي، همدومره قوي غلام وي. د دې وجې نه په اسلامي ملکونو کې چې دوی کم حاکمان جوړوي، وزیران جوړوي، پارلمان وکیلان جوړوي، اکثر د دوی د نصاب روزل شوي خلک وي، د دوی په نصاب کې، ځکه دا بیا دوی ته ډېر وفادار وي، دی به د دوی په خوښه کارونه کوي، دی به خپل اولس ښه ځپلی شي، دی به خپل ملا ښه بندي کولی شي، خپل منبر و محراب و جومات سره دشمني ښه کولی شي. تاب خواجه اندیشت غلام، کام خواجه شیخ ملت با حدیث دل نشین. الله اکبر. اقبال وی شیخ ملت با حدیث دل نشین، وی د ملت غټ شیخ، د ملت شیخ رهبر، با حدیث دل نشین، داسې خبرې چې انسان زړه ته کوزیږي، داسې ښایسته ښایسته خبرې وکړي او ښایسته پګړۍ، ښایسته ګیره، ښایسته خبرې چې دا ته وایې چې بس دنه دا بس پیغمبر نعوذ بالله ولاړ دی، داسې خبرې به وکړي. نو برمراد او کند تجدید دین، نو د خبره د الله دپاره نه وي، د خبره د اسلام د ګټې دپاره نه وي، د مسلمان د ترقۍ دپاره نه وي، د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره نه وي، د څه دپاره وي؟ برمراد او کند تجدید دین، د خپل خواجه او د خپل بادار په خوښه باندې دین تحریفوي او بدلوي، چې هغه په څنګه خوشحالیږي د عوامو ته هماغسې دین پیش کړي. د دې وجې نه وایي مصر کې یو لوی عالم وایي دا مسله مخې له راغله چې دا باید یو عالم باید په د تلویزیون کې دا خبره وکړي چې د یو سړی دا اولاد بندوي چې دا څنګه. یو عالم غټ مفتي راوغوښته، وایي چې ته دې باره کې معلومات ورکړه. وایي ده ورته وویل چې څنګه معلومات ورکړمه، ثابت یې کړمه که رد یې کړمه. وایي څنګه داسې خبره کوي؟ خلکو ورته ویل چې چا دا خبره ورته کړې وه. وایي ده ورته ویل چې ما سره خو دواړه شی، ما دواړه دلایل جمع کړي دي، ثابتولو دلایل هم پیدا کړي دي او د رد کولو دلایل هم پیدا کړي دي، چې تاسو څه راته وایئ چې زه هماغسې بیان بیا وکړم. برمراد او کند تجدید دین، از دم او وحدت قوم دونیم. وایي دوی سره داسې دم دی، داسې جادو دی، کوډې منتر دی چې د امت وحدت یې ټوټې ټوټې کړی دی. امت یې په
جغرافیایي تجزیه باندې تجزیه کړي دي، په تنظیمونو باندې تجزیه کړي دي، ډلې پکې پیدا کړي دي، سیاسي حزاب، دینی حزاب، دا د یو بل سره ضد، تعصب، کینه، مسلمان ملت یې ټوټې ټوټې کړی دی او په دوی کې د دوی ګټه ده. لکه سورت قصص کې چې الله فرمایي چې ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا، او د دې بني اسرائیلو دا خلک او د مصر دا خلک ټوټې ټوټې کړي وو. ولې؟ ځکه چې یستضعف طائفة منهم، بعضې خلک یې کمزوري کول او بعضې خلک یې زورور کول، یو بل سره به یې اچول چې د ده باچوي برقراره شي، د ده فرعونیت قایم شي. دا کافران چې موږ تاسو په دې قسمه قسم ډلو باندې ویشلي یو او دارنګې ملکونو باندې ویشلي یو، دا ولې؟ دا د ده باچوي برقرار دی چې یو مسلمان ملک د بل سره جنگ لاړ وشي چې دی بیا خپل بادار ته ووایي چې ته ما سره مرسته وکړه، هغه ورته ورباندې شرایط کېدي چې دا شرایط زما منې چې زه بیا تا سره مرسته او کومک وکړم، که نه دا نه منې زه بیا مرسته کومک در سره نه کوم. نو دی وایي از دم او وحدت قومي دونیم، داسې دم ورته یاد دی چې امت ټوټې ټوټې کړی دی، سني دی او شیعه دی، او بیا په هغې کې جغرافیوي حدود چې د ټاکلي دي چې دا پلان کې دی، او د هر دو مسلمانانو ملکونو په مابین کې یو لانجمنه سیمه دوی ایجاد کړی دی چې په دغه لانجمنه سیمه کې بیا د دغې مسلمانانو لانجه وي چې ما ته یې فکر نشي، ځکه که دوی سره متحد وي بیا خو ما ته فکر کېږي. نو پرېږده چې دا دوی ما ته فکر نه وي، خپل مابین کې سره اړم وي. بیا دیني ډلې تنظیمونه چې دي هغوی کې اکثر ټول داسې نه وي چې کافرو جوړ کړي دي، هغوی دا وي چې هغوی خپله جوړ شوي دي د دین د ګټې دپاره، خو منځ کې بیا دوی لاسوهنه کوي چې دوی مابین کې تعصب پیدا کړي، ملا د ملا سره واچوي او د دشمني او کینې سره پیدا کړي د مسلمانانو په مابین کې. وایي کس حریفش نیست جز چوبې کلیم، ډېر ښایسته خبره اقبال کړی دی. وایي د دې مقابله وایي څوک نشي کولی جز چوبې کلیم. چوب کلیم نه مراد د موسی علیه السلام همسایه دی. معنا دا ده چې مسلمان ملت چې جهاد شروع نه کړي نو بس بله لاره نشته د کافرانو. جهاد د مسلمان د نجات لاره ده او د کافر د دغې فرعونیت د فرعونیت د ړنګولو لاره ده. لکه موسی علیه السلام چې په خپل چوب کلیم باندې فرعون څه دل دول کې په مصر کې د الله په مرسته باندې غرق شول. د موسی علیه السلام همسا وه چې هغه په بحر احمر باندې ووهلو، لارې جوړې شوې، موسی علیه السلام پکې پورې وته او فرعون پکې غرق شو. دغه چوب کلیم پکار دی د زمانې فرعونیانو ته. وای قوم کشته تدبیر غیر. اقبال د زړه د درد او افسوس نه وایي لکه یو سړی چې ډېر غټ غمجن وي، وایي وای قوم افسوس په هغه قوم کشته تدبیر غیر چې د بل چا په تدبیر او پالیسي باندې ویشتلی شوی دی. پالیسی د سولې او د جنگ پالیسی بل چا جوړه کړی دی او دا پکې دا ویشتلی شوی لګېدلی دی. اسلام ټوټې ټوټې دی، زخمی دی، مسلمان زخمی دی. کار او تخریب خود تعمیر غیر. د ده کار څه دی؟ تخریب خود تعمیر غیر. خپل ځان وران کا، خپل وطن وران کا، خپل اتحاد او اتفاق خراب کا، خو تعمیر غیر چې بل پې جوړ شي. مسلمان چې د بل مسلمان سره په جنگ شي نو دې کې ګټه چاته وي؟ کار او تخریب خود تعمیر غیر. مسلمان وجلی کېږي پکې مسلمان، وطن پکې د مسلمان خرابېږي او فایده یې چاته دی؟ فایده یې یهودو نصاراو ته، یهودیانو ته دی، فرنګیانو ته دی، فرعونیانو ته دی. کار او تخریب خود تعمیر غیر. می شود در علم و فن صاحب نظر از وجود خود نگردد باخبر. اقبال وای می شود در علم و فن صاحب نظر. وی په علم و فن کې دومره دی تکړه شي چې بالکل صاحب نظر جوړ شي. د خلکو ته د دغه علم او د فن په باره کې نظریات پیش کوي، لوی صاحب نظر شي. خو از وجود خود نگردد باخبر. خو د خپل ځان نه خبر نه، د خپل ځان دپاره، د نفس دپاره، د خپل روح دپاره دا کار ونه کړي. غټ شنون کې وي، سیاسي شنون کې آزادي راډیو میلمه کړي، آشنا راډیو میلمه کړي، BBC راډیو میلمه کړي، او د خپل وجود نه خبر نه وي. څه معنا؟ معنویاتو سره د تعلق نه وي.
روح سره د تعلق نه وي، د الله سره د همبستګي، د الله سره د وصل نه وي، د وصل د شیطان سره وي، د فرعون سره وي، د فرعونیت د پالیسی سره وي. هر څومره داسې روزي دا مسلمان په مکتبونو کې، په نصابونو کې، چې هر څومره دی تکړه کېږي، همدومره د الله لاره پرېږدي او د شیطان په لاره روان شي. چې څومره تکړه کېږي همدومره د دین نه لرې کېږي. د دې وجه نه د مسلمانانو د ملکونو ډاکټران وګوري، انجینران وګوري، الا ماشاءالله ښه خلک پکې شته، ټول د دین نه ناخبره، د معنویاتو نه ناخبره، او د ژوند مقصد یې څه شی دی؟ پیسه پیدا کول، هوا او هوس، خواهشات، ښځې پیدا کول، او دارنګې بنګلې جوړول. دا د مسلمانانو ډاکټرانو، انجینرانو، د مسلمانانو سیاستپوهانو کار دی. دا ولې؟ می شود در علم و فن صاحب نظر، از وجود خود نگردد باخبر. نقش حق را از نگین خود ستود، در ضمیرش عارضها زاد و مرد. وی دی اقبال وی چې د حق چې کوم نقش شو، د حق پرستۍ، د خپل غمې، د خپل ګوتمې د غمې نه د هغه حق هغه نقشه لرې کړی دی. مطلب دا دی چې د سره د دین، د حق، د حقانیت، د معنویت فکر نشته. هغه یې د خپل د ګوتمې د غمې نه لرې کړی دی، حق ټکی یې نه لرې کړی دی. در ضمیرش آرزوها زاد و مرد، په ضمیر کې ډېر آرزوګانې راځي، زاد و مرد پیدا کېږي، بیرته مړه کېږي. آرزوګانې، خواهشات په دماغ او ذهن کې پیدا کېږي، بیرته مړه کېږي. ځکه حق پرستی پکې نشته، حقانیت پکې نشته، د حق طرفداري پکې نشته. بے نصیب آمد ز اولاد غیور، جا بطن چو مرده در خاک و گور. وی د غیرتمندو انسانانو اولادونه غټ بے نصیبه شوي دي. غیرت پلار به مجاهد وي، پلار به جهاد کړی وي، پلار به حاجی وي، پلار به عالم وي، خو زوی به چې وګورې دا به د یهودو په لار رواني. د اخلاق، د لباس، د رویه، د ناسته ولاړه، ټول به د پردیو په لار. هسې غریب پلار به ورته سهار نه تر ماښامه دکانداري کوي، روزي ورته ګټي، لیکن زوی به د پردیو په لار روان وي. بے نصیب آمد ز اولاد غیور، غټ بد نصیبه خلک، غیرتمندو خلکو اولادونه بد نصیبه شول. جا بطن چو مرده در خاک گور، چون مرده در خاک گور. وی ځان، وی روح په تن کې شته، خو دا روح چې دی مړ شوی دی، در خاک و گور. خو دا روح چې دی په خاورو کې پروت دی او په قبر کې دی. حقیقت کې ژوندی روح نه دی، دا روح مړ شوی دی. هغه روح چې هغه د الله سره تعلق نه وي، هغه روح چې په هغې کې هوا او هوس او خواهشات او خوندونه او رنګونه او مزې او چرچې وي، هغه روح چې دی هغه ژوندی نه دی، هغه مړ دی. او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس. دا روح د انسان مړ کېږي چې کله معنویات پکې نه وي، کله په دې کې د الله تعلق نه وي. از حیا بیگانه پیرانې کهن. وی د زمانې فرعونیانو داسې چل وکړه چې حیا نه یې پردي کړل. بوډا زاړه خلک، بوډاګانې ښځې او بوډاګان سړي، دا یې د حیا نه بېګانه کړي دي، بې حیا کړي دي. ځکه ماحول داسې ورته برابروي، ماحول و محیط داسې ورته برابر شوی دی چې حیا، ناموس، غیرت ننګ ته نه لري شي. نوجوانان چو زنا مشغول تن. نوجوانان وی لکه د ښځو د ځان په آرایش او نمایش کې لګیا شوي دي، چې ځان څنګه ډولي کړم. هر ځوان سره بس همدا فکر دی چې زه به څنګه چې د ورځې 10 وارې د شیشې مخې له تېرېږي، هلته یو وارې پیچکو ته ګوري، یو وارې لباس ته ګوري. د ژوند مقصد یې څه شی ګرځېدلی دی؟ د ځان نمایش، د ځان ښایسته کول، تر دې چې آرایشګاه د ځوانانو جوړ شوي او جمهوریت کې د ځوانانو آرایشګاه، چې ځوانان به هلته ځان آرایش کوي. دا د زمانې د فرعونیانو پالیسي ده، ډیپلوماسي ده. نو بیا فرمایي در دلش آرزوها بی ثبات،
مردزایت از بطون امهات. وای په زړه کې ارزوګان شته دی خو بې ثبات، قوي ارزوګان نشته، قوي عزم والا نه دي. ځکه هغه عزم او ارادې چې دی هغه د دنیا باره کې دي، د دنیا ارادې به څه وي، د دنیا به څه وي، د دنیا ارادې به څه وي. هغه ځوان چې هغه کې حق پرستی وي، هغه کې د الله د دین د غلبې دپاره قرباني وي، جد و جهد وي، معنویات وي، د الله سره تعلق وي، هغه پکې نشته. مرده زاید از بطون امهات. وای دا ځوانان د دې زمانې ځوانان او جنکې داسې دي لکه د موره چې مړه پیدا وي، دا چې بیخي پیدا نه وي. لکه د اندلس ابو عبدالله ته چې مور ویلی وای چې هغه چې افسوس خبره وکړه، بیا مور ورته ویله چې کاشکې چې زویه ته زما نه ژوندی پیدا شوی نه وی چې مړ پیدا شوی. ځکه اندلس سقوط چې چا مطالعه کړی هغه ته پته ابو عبدالله څه وکړل د مسلمانانو سره. نو دا هم همداسې د موره مړه پیدا شوي دي، ژوندي نه دي. دغه ځوان هلک دا ځوانه پیغله دا د موره ژوندی پیدا نه دی، ځکه د ده په زړه کې هوا و هوس و خواهشات و خوندونه و رنګونه دي. دختران او به زلف خود اسیر، شوخ چشم خود نما و خردگیر. وی د دې فرعوني د دغه زمانې فرعونیانو چې کم خلق روزلی کم ښځې دختران او به زلف خود اسیر، وی په خپلو زلفو کې وی بندیان شوي دي، قیدیان شوي دي. شوخ چشم وی سترګې شکېدلې دي. د دې وجې نه تاسو چې وګورئ د دغې زمانې پیغلې حیا میانه خالي دي، سترګې شکېدلې دي. سړو سره به داسې خبرې کوي، دکاندار سره به داسې خبرې کوي لکه خاوند سره چې خبرې کوي، داسې تیزې تیزې خبرې، داسې د حیا نه بېګانه. شوخ چشم خود نما و خود نما څه معنا؟ ځان ښه به خلکو ته ښایي. خردګیر خود نما و خردګیر دا معنا خود نما ځان خلکو ته ښودل چې دا څنګه ځان په فیشن کې کړي، څنګه خلکو ته ځان ښکاره کړي، څنګه ځوانان ځان ته مایله کړي. لکه نبي علیه السلام چې فرمایلی دي چې دو قسمه خلک دي اور والا چې مالا نه دي لیدلي خو دا به پیدا کېږي. او نبی علیه السلام فرمایي یو په هغې کې دا ښودلي ونساون کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائله لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها. نبی علیہ السلام فرمایي چې داسې زنانه به پیدا شي کاسیات عاریات، جامې به یې اغوستې وي خو بربنډې وي، ځکه جامې به یې داسې اغوستې وي چې بدن سره به جختې وي، یا به نرۍ جامې وي، فیشني جامې به وي. ممیلات مائلات، ځوانان به ځان ته مایله کوي او خپله به ځوان ته مایله کېږي. دا به دې دپاره د کور نه وځي. دا چې دغه د غمو والا چې کوم ماسکونه دوی اچوي اوهو دا د دې دپاره نه اچوي، دا د خلکو دپاره، خلکو ته د ځان ښودلو دپاره، د کور نه چې وځي په کم فیشن کې چې دی وځي. الله اکبر. د مسلمان لور وي، د پښتون په کور کې پیدا وي، خو لیکن حال یې څه وي؟ فرمایي شوخ چشم خود نما، ځان خلکو ته ښایي. خردګیر معنا د دې معنا دا کړی دی چې معنا په خلکو عیبونه لګوي. یو باندې عیب لګوه، یو په جامو باندې وخانده، د بل چا په لباس وخانده، د بل چا په چپرکو وخانده. بس د ده کار به همدا وي. زنانو کې خدا خیر دا شیان ډېر وي مسخرې والا. لا یسخر قوم من قوم. فرمایي صاحب سنی، د ده دا مړوندونه چې دي عایش نظر، دا د نظر ځان ته کش کولو دپاره دی داسې مړوندونه اچوي لکه سپین زر، د سپینو زرو په شان ته مړوندونه، او د خلکو د ځوانانو د ذهن د جلب کولو دپاره. سینه ماهی بمچ اندر نگر، داسې ښکاري لکه مایع چې په چپو کې دننه د هغې سینه سپین پړه کېږي، داسې دوی جوړ کړي دي دا مړوندونه چې خلک موږ ته متوجه شي. نو د دې زمانې د فرعون پالیسي علامه اقبال په دې څو اشعارو کې ذکر کړی دی چې د دې زمانې فرعونیانو کار څه دی، دی په مسلمان باندې څه کوي او په کومه طریقې سره مسلمانان ځوانان ګمراه کوي، او دارنګې مسلمانان زنانه په کومې طریقې سره دوی ګمراه کوي د مکتب او د پوهنتونو د نورو لارو نه.